غږ چې ولې دونه کښته دی مریض شوی خو یا نه یم مریض شوی مینه پال صاحب خامخا ګرومونه جنو ګرومونه دي. ما د کور په حال ما هېڅوک نه دی خبر کړی زه بیخي لوېدلی یم دلته نه پر ما باندې ورور پوښتنه کوي نه پر ما یو قریب پوښتنه کوي نه یو قریب کومک را سره کوي زه داسې لیدلی یم د هرخشا مې د بیخي لیدلې د سړه د وخت کمره پر ونیسه مینه پاسه د جوړېدو پیسې نشته 200 2500 راپاته سي د 500 ډوډۍ راوړم 100 په کور کې خورم زه بیخي لیدلی یم بس ایمان هم لیدلی یم مینه پاسه دا کوم ځای دی اجارب دی قول اجارب په نقشه کې نشته نو اوس زه مجبوره یم نو خو زه د په افغانستان نقشه کې دې راوستی او په نقشه کې مې راوستلی قدرمنو دوستانو د یارمل صاحب د نوم دې اصلي څه دی؟ نوم مې یارمل صاحب دی نوم دې تخلص ده؟ یار محمد دی نوم مې نوم یې یار محمد یارمل دا ستا خپل سرای دی؟ یا مینه پال صاحب دا مې په کرایه نیولی په کرایه باندې نیول دی؟ و دا ولې بده ده؟ زما مور د مینه پال صاحب دا د اکتوبر په جاڼۍ راته مریضه ده چې پیسې د چشنا په سره اولېدلې وه نه موږ په کور کې غسل خانه لرو و دلته نه غسل خانه لرو نه یو چشناب لرو هر څه چې ته پیدا کوې په دې مصرفه و مینه پال صاحب زه چې څه پیسې پیدا کوم دغه مور مې ده دا اوس مې څو ورځې کېږي د شفاخانې سره ایستلې ده نو بیا هلته زما سره یو سړي کومک وکړي څو ورځې وتاک نه موت راکړی و دوایو د شان دا نقصه نه ده دا خو دوایو په پیسو جي نو هغه مو چې د شفاخانې دوا راکړه نو هغه کومک را سره وکړي اوس دا ده نه کې بیداره شوې ده د خبرو د پخوا د دغه له نو بستر وه نو نور دا خونه وینه دا خونه هم راولېدله نو هغه مالک یې راغلی بند یې کړه دا خونه هم رانړېږي بیا ګوره جوال یې ورته والی دی او زه دلته بیخي ولیدلی یم زه نه بل څوک لرم دغه مې یوه لور ده بله لور مې په خونه کې ده زه چې که په غزلو کې پیسې پیدا کوم که په رخشه پیدا کوم تا زما د کور حال وینه دا لینونه وګوره دا بل یې ولې کشي را کړې ده زه بیخي ولیدلی یم زه داسې ولیدلی یم چې بیخي والله که د ماښام ګوله لرم اوس خو لا دا چې تا وړو شیان راوړه مینه پال صاحب زه د بازار ډوډۍ راوړم زه چې څه پیسې په رخشه پیدا کوم بس زه بس په دغه کور کې مصرفوم والا در ما نه اضافه کېږي په رخشه سر اوس نه سر ورځي مینه پال صاحب خوارۍ نشته نو دغسې سره ولیدلی یم بیخي مې کار خراب دی اوس زه کوشش کوم چې پیسې ټولې کړم د مالک ته یې ما ویلي چې دا سرای زما څه مه اخله ستا په سرای کې به زه برما در ووم زه بیخي ولیدلی یم مینه پال صاحب زما که درته ووایم چې په اختر کې موږ ولاکه دا چېر اختر ما هېڅ شی ولاکه کړي ته وینې زه د فرش وس نه لرم چې دا برنډه فرش کړم ته دا فرشو دا شانه ته وګوره دغه زما د کور حال دی دغه مې ژوند دی 4 کاله مې په دغه یوه سرای کې چیر کړي دي دور یم 5 کوره پوښتنه کوی سې دور یم زه بیخي ولیدلی یم مینه پال صاحب زه بس یوازې ورته ولاړم بس دغه کور ساتم به والله که بله هېڅ شی شته مینه پال صاحب زه داسې ولیدلی یم په صحیح معنا ولیدلی یم که په غزلو کې خلک راکړي که پر بیابان خلک راکړي که هر رقم یې خو مینه پال صاحب زه دغه رقم یم د ځان سرمایه نه لرم زه یو بل شی نه لرم زه داسې ولیدلی یم شول ډېر ظلمونه څه بې حده تکلیفونه ته مظلوم یې بې ګناه یې دنیا شوه ودو ته چې زه مثلا په دا کلي کې مثلا واده دی مثلا تاین وایټ کې مثلا تا خبر کې درته وایي چې راسه د خوشحالي ته راسه یو دریا ووایه یو طنزیه سندره ووایه یو غزل ووایه ته په څو ورسره ځې دوی څو درکوي مینه پال صاحب ما په خپل ژوند کې چاته نه دي ویلي چې زه پیسې غواړم هغه ما ته زنګ راووایي وایي ماښام زموږ واده دی یارمل صاحب راسه واده ته به راسې 7 بجې چیر سي نو زه ورسمه بس چې راوځم که یو چا یو زری وي یو 500 راته ونیوي وینیوي که نه دغه خپله رخشه چلوم که بوتلم خو ښه تر ښه دی که نه بوتلم بس بېرته سهار زه یم هغه خواري ده هغه کیسه ده دغه مې رخشه ده دغه مې کور دی بس دا رقم ژوند مې دی مینه پال صاحب په دا سرای کې برمن نسته کله نه کله برق نه وي د دا کوڅې برق په اوتو نه وي زه په دا رخشه کې خواري وکږم که د بل د کور اوبه راوم زه بیخي ولیدلی یم ته په دا سرای کې وګوره برمن نسته اوبه نه لري دا سرای د برمن دا خو د کرایې سرای دی نه دی کله دلته کډه کله هلته کډه نه دی خدای پاک چې ما ته یو د ځان سرای راکړي یو د ځان د غږ راکړي مینه پال صاحب نو در برمې ما چې خلکو ته زه ووایم چې په جنده باندې لاس و شل درته راټولو کړو یو سرای در رانیسو ستا ژوند در بدل کړو مینه پال صاحب که د ځان سرای پیدا کړم ځان د ډېرې خوشحالۍ د لاسه به مې زاره وچوجي د بل کرایه بیخي زور غواړي الله خو مهربانه دی بیخي مینه پال صاحب داسې شولم ما چې ول د اوس مې دا شان ولیدلم ما چې ول بس پر ما یو چا د جنت زیری وکړي چې ته جنت چې زه داسې خوشحاله شولم بل مینه پال صاحب ما په دا کوچنیانو کې دغه نجلۍ وینه دا د 15 میاشتو د 2 کاله یې نه جي پوره دا د اوس ولاړه شوې ده تازه په پښو یا ته ما داسې تعلیم په دا مسکینۍ کې ورکړی دی دوی د سهار لمونځ څو رکاته دي د سهار لمونځ څو رکاته د اسلام څو بناوې چې
اسلام څو بناوي 5 مینه پاس صاحب ما په د مسکینۍ کې زه دغسې ګوره د مدرسې وس نه لرم نه دی دغه نجلۍ ده ماشاءالله ماشاءالله استغفر الله زوی بسم الله ورته وایه ګوره ما مینه پاس صاحب زه په د مسکینۍ کې نه دی د مدرسې او د جیش وس نه لرم هغه تخته ده په خونه کې پرته ده سارې په خونه نه بسم کوڅې ته یې نه پرېږدم بس درس ورته وایم همداسې نه چې په آینده کې زما اولاد داسې وي لکه زه واقعا خوشحاله سوم چې هغه د یارمل صاحب خبره په مسکینۍ کې خپل اولاد ته داسې تعلیم ورکړی دی چې 5 بناوې لمونځ کلمه همدغسې یو څه چې د ده او د هغې وس توان چې یاد یې کړي ورښولي دي مینهوالو یا لیدونکو بس زه دغه یوه هیله لرمه که چا زما ویډیو په نیټ کې لیدلي که په خارج کې کتلي که په بل ملک کې که په هر ځای کې زما دغه ژوند دی زه دغسې ولیدلی یم که زما سره مو یو څه کومک په وسه پوره زه بیخي ولیدلی یم دغه رخشه ما په کښتو رانیولې ده زه کښتونه ورکوم دغه زما ځای دی تاسې یې وینئ اورېدونکو دوستانو د یارمل صاحب لپاره راځئ چنده شروع کړو چې په چنده باندې یو دانه کور ورته واخلو دا ارمان دې پوره کېږي دا به بیخي غټه خبره وي مینه پال صاحب دا زمانې که زما سره وسوه دا به بیخي غټه خبره اورېدونکي زما غږ اوري خو که کور نه بس چې یو 50 متره ځای را رانیسي بس موږ درې په یوه خونه کې ګزاره کولی سو 50 متره ځای به نو څه شي مینه پال صاحب زه ګزاره پشکې کولی سم چې صرف د کرایې څخه خلاص سم بیخي ولیدلی یم مینه پال صاحب وتا تیر شول ډیر ظلمونه څه بې حده تکلیفونه ته مظلوم یې بې ګناه یې دنیا شوه غم په تا ورانه ای زیبا Bus wszystko jeszcze Oliu wyprowadził. Bus rachistkie. Jeszcze Oliu wyprowadził, nie rachistkie, gola pochluki raki. د ډوډۍ وس نه لرو مینه پال صاحب چې غوښې د څو نمبر کېږي چې نه دي خوړل غوښې مې ولاکه مې په یادېږي دغه جانۍ دا د راباندې شیده ده په ورځ د اخرت چې راباندې شیده سي چې د روژې رئیسې غوښې